د پسرلي موسم پر راتګ سره په ټول هېواد کې د نیالګیو د کرلو کمپاین پيلیږي، خو دا کمپاین د نورو ولایتونو په نسبت په ننګرهار کې وړاندې راغی. په همدې خاطر د شنبې په ورځ د ننګرهار والي مولوی عطاالله لودین یاد کمپاین د ولایت په شاهي مانۍ کې د یو نیالګي په کښینولو پیل کړ. نوموړي د نیالګیو کښینول د هېواد د ارامۍ او نیکمرغۍ لپاره نیک پال ونیو او په خبره یې چې سږکال به شاوخوا 4 میلیونه نیالګي د ننګرهار په مختلفو سیمو کې کښینول شي. نن د پسرلي لومړۍ ورځ د نهال شاني شروع کیږي او موږ ډېر خوشحاله الله تعالی دغه پسرلی د نیکبختۍ د خوشحالۍ او سمسور پسرلی کړي چې موږ په آینده کې د ناخوالو د جنګونو د بدبختیو شاهد نه اوسو. موږ به سږکال انشاءالله په ننګرهار کې تقریبا تر 100 میلیونو پورې نیالګي کرل کیږي چې په هغې کې به څه کم 1 میلیون په اندازه باندې مثمر نیالګي واوسي. د چاپېریال ساتنې دپاره د نیالګو کرل دا یو ښه پیغام دی او موږ کولی شو چې د نیالګیو په کرلو سره په دې ملک کې د ډیرو آفاتو امراضو او بلیاتو مخه ونیسو. هر کال په میلیونونو نیالګي کرل کیږي، خو له دې کچې نه ډېر کم یې زرغونېږي او زیات شمېر یې د ولسونو د نه پاملرنې له امله له منځه ځي. د ننګرهار والي مولوی عطاالله لودین د دې ستونزې د له منځه وړلو په خاطر پر ولسونو غږ وکړ چې د خپل زړه راښکونکي چاپېریال او سمسور ننګرهار لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي وکري او ترې پوره ساتنه وکړي، ترڅو له یوې خوا خپلې سیمې او ښار ته ښکلا ورکړي او دارنګه د هوا د ککړتیا مخه به هم ورسره ونیول شي.